لمبیا سپړلې دي ګلونه ښایسته ښکاري سپین سپین دستارونه تبریک شه مظهرلو لمبیا سپړلې دي ګلونه ښایسته ښکاري سپین سپین دستارونه تبریک شه حافظ قسمت الله ولد قدیم خوست مرکز حافظ عزت الله ولد نور الدین پکتیا لجا حافظ ابراهیم بن حاجی خگول خوست علي شیر حافظ سید الله بن کامل پکتیا ڈنڈی پٹان حافظ محمد طیب بن محمد ابراهیم لوگر محمد آغا حافظ عبدالوهاب بن طالب الدین خوست اسماعیل خیل حافظ رحمت الله بن حمد الله لوگر مرکز حافظ ثاقب الله بن شنواری پکتیا جان خیل حافظ محمد یاسر بن محمد عالم پکتیا ڈنڈی پٹان ښکاري سپین سپین دستارونه تبریک شه د امید غوټۍ په ګل شوي ښایسته ښکاري سپین سپین دستارونه تبریک شه نن مو پوره شول د کلونو ارمانونه ښایسته ښکاري سپین سپین دستارونه تبریک شه حافظ عنایت الرحمن بن عبد الرحیم خوست مرکز حافظ عنایت الله بن هراتگل پکتیا جان خیل حافظ فهیم الله بن حکیم جان پکتیا زاد ایوب حافظ شمس الله بن نور ولی خوست علي شیر رضوان الله بن رحمت الله پکتیا پٹان عبد الفتاح هلال بن حاجی زارمیر خوست علي شیر حافظ احمد الله بن حضرت محمد خوست مرکز حافظ ذبیح الله بن عزت گل پکتیا ڈنڈی پٹان حافظ شیرولی بن سید کمال خوست علي شیر حافظ نجیب الله بن سرور جان خوست علي شیر حافظ عاقب جان بن سعید مرجان پکتیکا زیڑوک حافظ عتیق الله بن نعنی پکتیکا نکا حافظ محمد منصور بن حاجی رحیم خان خوست مرکز حافظ شفیق الله بن حاجی عزیز الله خان خوست مرکز حافظ منیب رحمان بن حاجی المر خان خوست مرکز حافظ عبدالله بن بادشاہ خان خوست اسماعیل خیل مظهر العلم بیا سپړلې دي ګلونه ښایسته ښکاري سپین سپین دستارونه تبریک خیال به یې ساتي فاضلانو ښایسته ښکاري سپین سپین دستارونه تبریک شه خیال به یې ساتي فاضلانو ښایسته ښکاري سپین سپین دستارونه تبریک شه د تجوید د فاضلانو نومونه اخلو حافظ محمد یوسف ولد محمد روشان ولایت پکتیکا ولسوالی بیرمل قوم سیف علی حافظ عبدالرحمن ولد محمد یاسین ولایت خوست ولسوالی مرکز قوم نیازی حافظ بلال احمد ولد حاجی محمد ولایت خوست ولسوالی باغ قوم بابکر خیل حافظ دوست محمد ولد نور حبیب جان ولایت خوست قوم ولسوالی مرکز قوم گربل حافظ قدرت الله ولد عبد الرسول ولایت خوست ولسوالی باغ قوم بابکر خیل حافظ محب الرحمن ولد عبد الرحمن ولایت خوست ولسوالی باغ قوم بابکر خیل حافظ روح الله ولد ملتاز شاه قوم ولایت لوگر قوم ولسوالی مرکز قوم نیازی حافظ زکریا ولد محمد غنی ولایت خوست ولسوالی علي شیر قوم نیازی د مابین کې یو خبره مانه ویله شوه ان شاء الله الرحمن په 15 د شعبان به معلم جان شیخ صاحب په دې جامعه کې ترجمه د قرآن شروع کړي ټول عام مسلمانانو ته او خاص کر طالبانو ته
دا اعلان ده چې دې نظرینې حالاتو نه تاسې مستفید وګرځئ او دا دې کې موږ سره شرکت وکړئ انشاءالله په علم کې به الله جل جلاله ډېره اضافه راوړه الله جل جلاله دې په ټولو مدارس کې د قرآن تعلیمي دائم قائم خیال پای ساتي فاضلانو ښایسته ښکاري سپین سپین دستارونه تبریک شول مو په غاړه ګرانه مسؤلیتونه ښایسته ښکاري سپین سپین دستارونه تبریک حافظ عبدالمجید ولدی عجیم یاوردین ولایت پکتیا ولسوالی مرکز قوم احمد زاید حافظ میرزا علی خان ولدی امیر خان ولایت خوست ولسوالی باغ قوم بابکر خیل حافظ محمد اسحاق ولدی ابراهیم ولایت لوگر ولسوالی محمد آغا حافظ محمد زمان ولد نادر شاه ولایت خوست ولسوالی مرکز قوم نیازی ابو فرید بادوسی خسته ښکاري سپین سپین مشالونه زرحقاني سرلوړی اوسي ښایسته ښکاري سپین سپین دستارونه تبریک شمو قبول دغه سپېڅلي خدمتونه تبریک ښکاري سپین سپین دستارونه تبریک قاری عبدالحق ولدی عبدالرحیم ولایت خوست ولسوالی باغ قوم بابکر خیل قاری عبدالخالق ولدی عبدالودود ولایت خوست ولسوالی باغ قوم بابکر خیل قاری زرمان الله ولایت شیوچان قوم پکتیکا ولسوالی بیرمل قوم وزیر قاری فدا الرحمن ولد سینگل ولایت خوست ولسوالی اسماعیل خیل زدران هر یو قدم به مو په خیال کې ښایسته ښکاري سپین سپین دستارونه تبریک هر یو قدم به مو په خیال کې ښایسته ښکاري سپین سپین دستارونه تبریک چې تغمونه شي سپین کالي سپین فرجونه ښایسته ښکاري سپین سپین دستارونه تبریک قاری طایب الرحمن ولد حسین ولایت پکتیا ولسوالی مرکز قوم نیازی قاری عبید الرحمن ولد نور الرحمن ولایت پکتیا ولسوالی جانخیل قوم باخیل قاری محمد افضل ولد دوست محمد ولایت خوست ولسوالی باغ قوم بابکر خیل قاری عبدالعزیز ولد عبدالله ولایت خوست ولسوالی باغ قوم بابکر خیل قاری عبدالصمد ولد نقیب الله ولایت خوست ولسوالی مرکز قوم تلوال قاری حمد الله ولد عبدالله ولایت خوست ولسوالی باغ قوم بابکر خیل قاری معلم جان ولد خیالی جان ولایت خوست ولسوالی مرکز قوم تنوال قاری صابر الله ولد قدیم خان ولایت پکتیکا ولسوالی زیرو قوم زدران مظهر العلم بیاس پڑلی دی گلونا ښایسته ښکاري سپین سپین دستارونه تبریک مولوی صاحب حمدالله ولد رحیم شاه ولایت خوست ولسوالی سپیره قوم زدران مولوی صاحب محمد آصف ولد سنک ولایت پکتیا ولسوالی ڈنڈ پٹان قوم اقبل مولوی صاحب ہدایت اللہ ولد ولی جان ولایت پکتیا قوم ولسوالی جانخیل قوم منگل مولوی صاحب محمد گل ولد امین محمد
ولایت پکتیکا ولسوالی ارگون قوم پرکوتای مولوی صاحب محمد عارف ولد سلطان جان ولایت پکتیا ولسوالی احمد آباد قوم نورخیل مولوی صاحب عبدالحق ولد حاجی خانزاده ولایت پکتیا ولسوالی ډنډه پټان قوم مقبل مولوی صاحب محمد رحمان ولد شیر محمد ولایت خوست ولسوالی باغ قوم بابکر خیل مولوی صاحب محمد عربی ولد اقبال جان ولایت پکتیا قوم ډنډه پټان ولسوالی ډنډه پټان قوم مقبل ورسیدی تر خپل منزله ښایسته ښکاري سپین سپین دستارونه د وریښه خیر که مو تېرې کړې خوارۍ او تکلیفونه ښایسته ښکاري سپین سپین دستارونه د وریښه مولوی صاحب محمد منیر ولایت حاجی حیات خان ولایت پکتیا ولسوالی کمکنی قوم پاړوخې مولوی صاحب نسیم ګل ولایت حاجی جان ګل ولایت پکتیا ولسوالی ډنډه پټه قوم مقبل مولوی صاحب عثمان الدین ولایت صاحب الدین ولایت پکتیا قوم ډنډه ولایت ولسوالی ډنډه پټه قوم مقبل مولوی صاحب نقیب الرحمن ولایت نواب خان ولایت خوست ولسوالی باغ قوم بابکر خیل مولوی صاحب محمد نبی ولد ولی خان ولایت پکتیا ولسوالی ایوب زازای قوم حمزه خیل مولوی صاحب رحمت الله ولد محمد رحیل ولایت پکتیا ولسوالی ډنډه پټان قوم مقبل احساس کړئ خدمتونه ښایسته ښکاري سپین سپین دستارونه احساس کړئ خدمتونه ښایسته ښکاري سپین سپین دستارونه په قیامت باندې کوي شفاعتونه ښایسته ښکاري سپین سپین دستارونه مولوی صاحب محمد فیاض ولد شیخ الحدیث عبد الرحمن ابن شیخ الحدیث عبد الجان الکابلی ولایت کابل ولسوالی مستحی مولوی صاحب عبد البصیر ولد یار مدین ولایت پکتیا ولسوالی ډنډه پټان نوی امیدونه دي نوی فاضله نوی ګلونه دي مظهر العلوم کې نام جوړ د علماو قطارونه دي مظهر العلوم کې نام جوړ د مولوی ثناء الله بن حبیب الله خان پکتیا ډنډی پټان قوم مقبل مولوی عبدالرازق بن محمد حنیف پکتیا مرکز قوم نیازی مولوی اکرام الله بن محمد عارف خوست گربز قوم گربز مولوی برهان الله بن غزنی گل پکتیا ډنډی پټان قوم مقبل مولوی عبدالله بن تازه گل پکتیا ایوب زادی قوم زادی مولوی عبدالله بن بادشاہ خان خوست مساخیل قوم منگل مولوی عارف الله بن نان محمد پکتیکا ارگون قوم پرکوتای مولوی کلیم الله بن تاج ملوک پکتیکا ارگون قوم پرکوتای مولوی نائب بن میردین پکتیا مرکز قوم حنیف خیل مولوی عبدالغنی بن عبدالرحمن هلمند نوزاد قوم الکوزی مولوی ابراهیم بن فیض الله جان خوست صبری قوم صبری مولوی محمد عارف بن محمد علم پکتیا ډنډی پټان قوم سید مولوی محمد مرجان بن رحیم خان پکتیا زاز عریوب قوم زازی مولوی عبدالقدوس بن گلنت خان پکتیا ډنډی پټان قوم مقبل مولوی محمد زبیر بن رفیع الله میدان وردگ سید آباد قوم وردگ مولوی نصیب الله بن مولا خان خوست باغ قوم بابکر خیل نویس پاڑی تلویتی بیادا گل غوٹی رٹو کی دلیتی
سمع الله مستغفر بن زبتا خان خوش باد قومي بابکر خیل مولوی سیگل بن بازگل پکتیا زازی آیوب قومی زازی مولوی عید محمد بن مرزا پکتیا آیوب زازی قومی زازی مولوی زمین گل بن حاجی گل پکتیا آیوب زازی قومی زازی مولوی عبدالرحیم بن رسول گل پکتیا ڈنڈی پٹان قومی مقبل مولوی محمد عارف بن خیر محمد خان خوش باد قومی بابکر خیل مولوی عبدالله جان بن عبدالغنی پکتیا سمکنی قومی منگل مولوی معمر بن سلطان خوش تنی قومی تنی فهم بصیرت لري لوړ دلار جانا منقابت لري هر خدمت کول شي شکر علامات صلاحیت لري تل باتری نازون کړو دادا علی حق کروانو ندی تل باتری نازون کړو دادا علی حق کروانو ندی نوی امیدون دی نوی فازیلا نوی گولو ندی مزار العلوم کی نام جلد علماء قطار ندی مولوی نعمت الله بن صدر اعظم پکتیا ڈنڈی پٹان قومی مقبل مولوی حضرت الله بن اصل خان پکتیکا ارگون قومی پرکوٹائی مولوی کلیم الله بن عبدالحق پکتیکا ارگون قومی پرکوٹائی مولوی منیر بن ظاہر پکتیا ڈنڈی پٹان قومی زادائی مولوی عبدالصمد بن حاجی خان زادہ پکتیا ڈنڈی پٹان مقبل مولوی محمد رحمان بن حاجی مینک پکتیا چمکنی قومی منگل مولوی حیات الله بن عبدالکریم پکتیا ڈنڈی پٹان قومی مقبل مولوی حکیم الله بن حضرت محمد پکتیا چمکنی قومی مقبل منگل مولوی ذبیح الله بن عزتگل پکتیا ڈنڈی پٹان داود جامعه د علماء کرامو د دستاربندۍ نمبر سي د تاسو په وړاندې باندې واورول شو ټول فازیلانو ته دادا جامع نوجوانانو ته بربر تبریکی ویو ټول محترم استادانو ته بربر تبریکی ویو ټول محترم استادانو ته ویاړه پرې صادق جنا دم د اسلافو نشانو ندي ویاړه پرې صادق جنا دم د اسلافو نشانو ندي محترم نظم خراب خپل ژوند باندې کېنئ د دستاربندۍ نه وروسته انشاءالله کې خپل ژوند باندې کېنئ دا څومره کسان چې ولاړ خپل ژوند باندې کېنئ دا ولاړ کسان خپل ژوند باندې کېنئ هېڅوک د فاضلانو ته هارونه نه راوړي که د کوم فاضل نوم په سهوه سره پاتې شوی وي مهرباني دې وکړي راجګ دې سي که د کوم فاضل نوم په سهوه سره پاتې شوی وي هغه دې مهرباني وکړي راجګ دې سي دا ولاړ کسان خپل ژوند باندې کېنئ امام صاحب اجتماعي دعا کړي دا به انشاءالله له هغه وروسته رخصت بيتنا ذاك الشيء كم هذا؟ ويور وين ذاك كاو؟ ولا يور كم هذا؟ كم بيت لا يور؟ أدلت سناسو تصدق سني ورسدا كرزاين ميجا شنو كيف كذا كويس؟ ما ادري محترمو زمون د جامعې د فضلاو په لیست کې یو مولوي صاحب اکرم الله د خوست د ګربزو د ولسوالۍ اوسېدونکی او بل مولوي زبیر د میدان وردګو د ولایت اوسېدونکی د کال اول نه تر اخره پورې یو حدیث هم له بینه نه ده کږه شوی د جامعې له طرفه به دوی ته اعزازي تقدیرنامې ورکول کېږي محترمو دا دومره تکلیف مو راسره وګاله نو دغه یو څو شېبې هم راسره ماته رسېږي له دعا نه مه ځئ
دوی ته به د جامعې لخوا د صحه او سیته او مکمل سیټ ورکولی کېږي. دا پروګرام په دغه اخرني شپه کې په خورا ادب او احترام بلنه ورکوم دا زرګونو علما کرام او استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا فیض الله صاحب ته چې دلته رید راسي او زمونږ د دغې پرتمنې او نوراني روحاني غونډې آخري اختتامي دعا ګډونوالو ته وفرمایي. ډېر قدرمن محترم استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا فیض الله مشهور په امام صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. دا څه ابادي سنوات الله جل جلاله د نور هم کامیاب لري او د قوم د علاقې ولس خلکو د خدای ډېره بیمه وکړي. متل وایي په شدت کې خپل تناسب بابا ستا په غوړ ده دا څه عجیبه غوړ ده. د افغانانو غریبانانو سره خو داسې اقتصاد نشته چې دوی دا د مدرسې دومره شانداره تعمیل وکړي. خو دا د خدای جل جلاله فضل ده. امي یو استاد سید قریش مولوي صاحب الله جنت الفردوس ورته نصیب کړي ټولو افضانو ته. هغه به دا متل کوو وایي په شدت کې خپل تناسب بابا ستا په غوړ ده دا څه عجیبه غوړ ده. نو دا برکات دا د الله جل جلاله فضل ده او د سعودي او د کویت د مسافرو برکات دي چې دوی ډېر هلته په اخلاص سره دا مدرسو ته چندې رالیږي. ځوانان دي ښایسته ښایسته ځوانان دي ښایسته تنقید ځواني په دې سفرونو کې ختمې کړې. زه د امام صاحب نه او د ټولو خلکو نه دا خواست کوم چې هغو ټولو مسافرو ته ډېر په اخلاص سره دعا وکړي او دلته به د قوم د علاقې خلکو ټولو کې مریضان یې خدای د شفای کامله عاجل ورکړي. چې چا قرضداري خدای د قرضداري خلاص کړي. چې هر څه خانګي مشکلات خدای د فضل او کرم سره وکړي. محترمو د مدرسې دغه طرف ته د حاجي صاحب نورکي د کلي 500 مېلمنو دپاره د مړۍ بندوبست کړی، مصرف یې کړی، تکلیف یې کړی. نو څوک د ډوډۍ نه مه ځئ. د 500 کسانو په اندازه د مړۍ ترتیب د حاجي صاحب نورکي د کمري حاجي صاحب په کلي باندې چې مشهور ده. د دوی ټولو کلیوالو مېلمنو ته د 500 کسانو په اندازه دعوت کړی. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وصل وسلم عليه. لما دي اسلام ورونو مسلمانانو بیانونه کوم چې وسو الله دې په موږ ته عمل راکړي. الله وایي چې د ما نعمتونه که تاسې شمار کړئ شمارلی نه شي. یو د هغه نعمتونه چې موږ او تاسې ته الله امارت اسلامي راکړی دا لوی نعمت عظما ده. الله دې بقا او دوام ورته ورکړي او الله دې حفاظت او نصرت او مدد ورکوي. ما بله ورځ هم چېرته وویلې او 3 کاله مې مخکې د مومن خیلو په مدرسه کې جلسه وه هلته مې وویلې چې دا جمهوریت په اسلام کې او په شرع کې دا ناروا ده. د عوامو ورونو ته وایم علما په خپله باندې پوهېږي دا ولې ناروا ده او دغه کوم ظلمونه او قتلونه چې شروع سوي له کوم وخته شروع سوي په افغانستان کې ګوره په سر د ځمکې باندې 2 ملکونه دي چې تر اوسه هغه سلطنت ده. یو سعودي عربستان اسلامي ملک ده الله دې حفاظت وکړي. یو برطانیا چې کفري ملک ده هغه هم تر اوسه سلطنت ده جمهوریت نشته. نو ګورئ په دې کې امن هم شته، قتل و قتل پکې نشته. نور ټول ملکونه ګورئ که د کفارو دي که اسلامي ملکونه دي څومره پکې ظلمونه او قتل قتل ده. دا د څه د وجې نه نو ګورئ ما مومن خیلو کې 3 کاله مخکې وویلې چې زه دا سپین ږیرو ته وایم دا نوجوانان په هغه وخت کې نه وو. له دې نه تقریبا 50 کاله مخکې د ظاهرشاه صاحب سلطنت و بادشاهي وه امارت و جمهوریت نه و.
نو په هغه وخت کې ما د سپین ږیرو تاسې اورېدلي وو چې یو طالب یو حافظ د قرآن یو عالم جګ سوی وي او یو عسکر یو صفایي قتل کړی وي. وای نه، ما د په هغه زمانه د ظاهر شاه کې تاسې اورېدلي وو چې یو صفایي یو منصبدار جګ سوی وي، یو عالم یو حافظ د قرآن یو طالب العلم شهید کړی وي. ویلې نه، نو دا د کوم وخت نه دا قتل و قتل دا را پیدا سو. دا د جمهوریت نه 52-26 سرطان چې داود خان جمهوریت سو، خو دغه جمهوریت هم لکه سلطنت داسې و. ځکه دا هم د دې کورنۍ غیرتي کس و. خو د هغه نه وروسته چې د وروسته د ملګرو جمهوریت سو، نو دا ظلمونه او دا قتل قتل روان ده تر دغه تیر کاله پورې. او بیا مې ورته ویلې چې ګورئ دا 50 کاله تقریبا تاسې په منبر باندې د خپلو عالمانو خطیبانو نه دا دعا اورېدلې وه چې خپل امیر المؤمنین او خپل مشر بادشاه د اسلام او د مملکت ته یې کړي وي. ویلې نه، ولې؟ ځکه دا د موږ او تاسې امیران نه وو، دا د موږ او تاسې نمایندګان نه وو، دا د موږ او تاسې مشران نه وو. دا چا مشران کړي وو؟ دا کفارو یا روسیانو راوستلي وو یا امریکایانو برطانویانو راوستلي وو. دا خو د هغو نمایندګان وو، دا خو د موږ او تاسې نمایندګان د ملک د افغانستان نمایندګان خو نه وو که نه؟ نو ځکه غیورو مسلمانانو سره جنګونه او جهادونه کول او هغوی یې مردارول، دوی شهیدان کېدل. خو الحمدلله دا نعمت عظما چې الله پاک موږ او تاسې ته راکړ، امارت اسلامي. نو اوس ګورئ دا بهترین نعمت په خپله موږ په شمول د حماسي صاحب او نور وفد علما امیر المؤمنین صاحب ته لاړو. بیا علماو بعضې مطالبه ورنه وکوله چې د تا نوم په خطبه کې واخیستل سي، دا به ښه وي. نو ده وویلې چې زه امر نه درته کومه چې د ما نوم واخلئ، خو دعا راته کوئ. دا درته وایم چې امیر مې بولئ نو دعا به راته کوئ. نو ځکه اوس هغه د په هر منبر باندې الحمدلله خپل مشر ته او خپل د مملکت امیر، نو بعضې کسان ډرامې کوي، وایي امیر المؤمنین حضرت عمر صاحب. نو تاسې مسلمانان نه یاستئ؟ د افغانستان کې کافران شته؟ ټول دغه موجود کسان یو کافر پکې نشته، ټول مسلمانان دي. نو د دغه ټولو موجودو کسانو هبت الله شیخ صاحب امیر نه ده؟ امیر المؤمنین همدغه شو که نه؟ د افغانستان مظلوم مسلمانانو ملت دا ټول مسلمانان دي الحمدلله، ټول یو مذهب او یو دین او یو اسلام دي الحمدلله. نو د موږ همدغه واحد یو امیر ده، امیر المؤمنین الشیخ هبت الله رحمه الله حفظه الله. نو دا د موږ ټولو تاسې امیر المؤمنین ده. نو بعضې کافران منافقین دا تبلیغات کوي چې امیر المؤمنین خو هغه و. نو مقصد خبره دا ده چې دا لوی نعمت ته الله دې دغه نعمت باقي و دایم وساتي او الله دې موږ او تاسې ته توفیق د شکریې نصیب کړي. شکریه هم دا ده چې د امر تابعدار به وو، د امر به خلاف د شر نه وي. ځکه ان الله یأمر بالعدل والاحسان وینهى عن الفحشاء والمنکر. الله او د الله رسول او دغه امیران د دې زمانې دا د رسول الله نایبان دي، دا به تاسې ته امر په عدل او په احسان باندې به کوي. وینهى عن الفحشاء والمنکر. نو او منع به راوړي د فحشا او د منکراتو نه منع کوي. نو الله دې موږ او تاسې د فحشا او د منکراتو نه وساتي او الله دې په اوامرو د الله او د رسول الله باندې موږ او تاسې پابند وګرځوي. دعا وکړئ پاکه خدای له بېګانه تر پروسه پورې، بلکې هغه بله جلسه پرون شروع وه. د خوست الحمدلله دا یو مخلص قوم ده، للهي قوم ده، دا الله ورته نصیب کړی
د علماء خدمت ورضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللأعداء مال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال. حضرت علي صاحب وای منګ راضي او په دغه تقسیم د الله باندې چې دغه تقسیم الله کړی د من په منځ کې چې د خوست غیور قوم که نیازي دي که نور دي دوی ته د علماو محبت علماو سره خدمت په خپل علم حاصلول په خپل عالمانو شيوخ یعنی الله یو تقسیم لري الله فضل ده دا به همیشه تر ورځې د قیامت پورې همداسې باقي و جاري وي او مال و دولت فانی ده ختمیدونکی ده الله د حلاله دنیا موږ ته نصیب کړي او لکه دغسې مرکزونه د دین د اسلام دي الله موږ ته نصیب کړي چې په داسې ځای کې حلاله دنیا ولګو او الله دې قبوله منظوره وګرځوي. نو مطلب دغه اخلاص د تاسې دی الله په خپل دربار کې قبول کړي دا قدمونه دي الله د تاسې قبول کړي دا ناسته دي الله د تاسې قبول کړي دا کوم علما راغلي شيوخ راغلي تقریرونه یې وکړل مشران د امارت اسلامي راغلي الله دې د ټولو حفاظت وکړي الله دې ټولو ته عمر ورکړي الله دې توفیق د خدمت ورته نصیب وګرځوي. الحمدلله د شاګردانو شاګردي دعا نه کوو خو ملګري م دي د کوي په مدرسه کې الحمدلله په زرګونو په سوونو شاګردانو ملګري کني مقتدیان خو مې دي نو دا د منګه ملګري دي الحمدلله په دې علاقې کې دېرش کلن ملګري منګه ولیدل نو د جلسې دا فایده ده کتابونه وایي چې په ورځ کې جمعه کې یو وارې بازار ته ځئ له بازار نه به لاندې کسان او د پاسه کسان وګورئ په ځان به شکر وباسئ او لږ به د غرور مات شي خو په کال کې جلسې ته بیا وارې ځانونه حاضروئ نو د جلسې نه به عبرت واخلئ. الحمدلله دا شپږ ویشت کاله دا جلسه د ډیري له ما نه پاتې نه ده. اول وار چې زه راغلی یم د خپل ورور مرحوم شیخ عبدالقدس جان صاحب سره دې جلسې ته راغلی یم په کچه پخه کې پلانکوش ته ودرېدو سیکان په سیټونو کې ناستو مرحوم شیخ صاحب ته خو یو کس ځای ورکړ یو ځای و خو زه د سیکانو په څنګ کې نه کېناستم سدې ته را روان و ته کچه پخه د کوي نه تر سدې پورې زه په پلانکوټ کې ولاړ وم دا خوند نه راکاو چې کافر و سیک سره زه نږدې په څنګو په خوا کې په پلانکوټ کې په موټر کې کېنم او ګورئ موږ او تاسې داسې بې غیرته افغانانو چې خپله ښځه لور به هغه کافرانو انګریزانو سره په څنګ کې کېنوله الله دې موږ او تاسې له داسې حال نه وساتي. نو دلته چې راغلو او د رحیم صاحب د دوی مشر الله دې وبخي حیات اډي صاحب وایي څنګه راغلی مانې سیکانو سره راغلو څنګه راغلو نو په ولاړې باندې راغلو دا د تاسې جلسه ده د ډیري باندې تاسې باندې دا رحم او د تاسې محبت دا اخلاص ته ټوکه مې ورسره وکړه نو الله هم دا اخلاص قبول کړه الله هم دا ناسته قبوله کړه الله هم دا راتله قبول کړه الله هم علوم عملي ظاهري و باطني نصیب کړه دغه حافظان دغه علما دغه قاري صاحبان کوم چې فارغ شول د ټولې کورنۍ دپاره د والدینو دپاره د استادانو دپاره د مدرسې دپاره د قوم علاقې دپاره بلکې د ټول ملت دپاره د افغانستان بلکې کېول عالم اسلام دپاره دی الله قبول وګرځي الله دې مبارک وګرځي الله دې توفیق د خدمت دین مزید ورته نصیب وګرځوي. څوک چې مریضان دي الله ورته صحت ورکړي الله شفا کامله عاجله نصیب کړي ظاهري باطني روحاني جسماني صحت و شفا کامله عاجله نصیب وګرځوي. څوک چې مسافر دي الله په سفر کې خیر و برکت واچي رزق حلال نصیب کړي کاروبار کې برکت واچوي کارونه روان کې مشکلاتونه وساتي کوم مشکل دي پرې راغلي الله تا پرې راوستلي ته مشکل کشای الله مشکلات رفع او دفع کړي د چا چې خپلو خپلوان والدین دعاګانې وغوښتي الله ټیک ورته صحتمند او تندرست کړي الله عمر ورته نصیب کړي. زمونږ مشران شیوخ الحمدلله دا ټول د هغو معنوي اولادو شاګردان دي موږ په دې باندې فخر کوو نو الله دې هغه هم وبخي الله دې زموږ او تاسې ټول استادان وبخي په دې نږدې وخت کې غالبا الحمدلله د ډېرو علماو خصوصا د خوست د علماو استاذ
حضرت شیخ سمیع الله راشد صاحب او حضرت شیخ حاجی محمد المرحوم رحمت الله علیه دا دوه شیخان دي موږ اوس تاسې په دې لنډون کې وفات شوي دي الله دې هغوی باندې رحم وکړي الله دې د هغوی خدمتونه قبول کړي الله دې د هغوی درسونه همداسې ساري او جاري وساتي الله دې د هغوی بچي اولادونه د دوی نمایندګان وګرځوي ګورئ زه تاسې ته وایم د موږ کورنۍ الحمدلله ټولو ته معلومه ده چې علما دي خو اول کال چې سختي راغله د کفارو له خوا نه د حماسي صاحب ورور یې په شهادت ورساو او حماسي صاحب هجرت وکړ او موږ هم وکړ نو بیا حماسي صاحب ټلیفون وکړ چې تاسې دا د ما کتابونه تقسیم کړئ بخاري دا امام صاحب ته او مشکات شریف د ما امام صاحب ته ورکړي او دا نور رونو ته د ما کتابونه تقسیم کړي شپې خپله مرحوم عبدالرشید صاحب پلاري چې د موږ مشر ورور و هغه وایي خوب کې راغی چې ته مه خفه کېږه که بخاري درنه پاتې سوه په والله که درس درنه پاتې سي درس نه درنه پاتې کېږي که بخاري پاتې سوه خو درس دې نه پاتې کېږي سبا یې ټلیفون را وکړ ویلې زه د پېښور نه د حیات آباد نه د تاج آباد نه زه بخاري وایم ځکه پلار مې په خوب کې راته ویلي چې درس به نه پرېږدي او درس والله که درنه پاتې سي ظاهرا که بخاري هغه بخاري چې تا هلته ویلي ځکه ده پکې لیکل کړي وو پلار نو هغه که پاتې ده نو درس د حدیثو دی نه پاتې کېږي نو ویلې زه په واټساپ باندې په دغه لوی ټلیفون دا ورته جوړ کړ او بیا چې د طالبانو ته ویلې چې بس دغه ته به په دارالحدیث کې ناست دي حماسي صاحب ټول درس لرلي راوکړ او تر ورځ د جلسې پورې ختم بخاري یې وکړ او آخري اختتامي دعا یې وکوله نو دا د مشرانو یو کرامت بعد الموت چې دوی ته تسل ورکړ او الله پاک همغه درس له پاکستان نه هم همغسې جاري وساته نو الحمدلله موږ په دې فخر کوو که د موږ استادان نسته د هغوی نایبان دي که د هغوی هغه نسبي اولاد ده که د هغوی معنوي اولاد ده الحمدلله دا د مرحوم شیخ عبدالستار جان صاحب لمسی د مرحوم شیخ صاحب عبدالرحمن صاحب بچی د مرحوم کاکا صاحب کڼوسی نو الله پاک دې د ده علم نور هم همدغسې ترقي ورته نصیب کړي نو همدغه یې ګوره نسبي اولاد خو دغه نورې چې دي ټول چې دي معنوي اولاد دي الله دې ټول کامیاب وګرځوي دې حاضرې جمع کې الله تا ته معلوم دي چې په زړو کې د چا کوم مقاصد و مرادونه دي الله مقصدونو کې کامیاب کړي کوم مطالب دي الله مطلبو کې کامیاب کړي الله کوم مشکل دي مشکلو نه اخلاص کړي ټول حقداران او استادان مشران او کشران عام مسلمانان د موږ د لالا صاحب د کاکا صاحب او د شیخ صاحب اولادونه معنوي او نسبي او د هغوی شاګردان محبین او د هغوی مریدان الله په خپلو امنام کې وساتي الله دې حفاظت و نصرت و مدد وکړي ټول عالم اسلام باندې خصوصا په مظلومو افغانانو باندې خصوصا د موږ او تاسې په امارت اسلامي په حضرت شیخ هیبت الله حفظه الله باندې او سره د ټولو مشرانو او کشرانو او د خپل رعیت الحمدلله نو د ویلې وای دا اوس د موږ رعیت ته که مخکیني د جمهوریت کسان هم د موږ رعیت ته که هغه معیوبین هم د موږ رعیت ته که هغه کونډې یتیمان دي وای د موږ رعیت ته په موږ یې داسې حق ده لکه د طالبانو د شهیدانو د یتیمانو د کونډو نو داسې یو امیر عادل خدای را کړی الله دې دغه عدل دې د عدل د وجې نه دی الله په دغه مظلوم افغانانو نور هم رحم وکړي او الله دې دا مشکلات رفع او دفع وکړي الله دې حفاظت و نصرت وکړي وخت مې ډېر ونیو تاسې ټولو نه معافي غواړم ما ته خبرې تقریر دا هېڅ مناسب نه و خو چونکې دغه عوام وروڼه کله کله خلک غلطوي نو چې غلط نه سي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين جزاکم الله قدرمنو په همدې ځای زمونږ نننۍ غونډه پای ته رسېږي د غونډې چې کوم شیوخ او مشران میلمانه دي هغه به د جومات په دغه ښي طرف باندې وځي او د ډوډۍ ځای ته به ځان رسوي نور عام خلک د فارغانو سره ځي هغوی ته اجازه ده او کومې اعلان هم چې مخکې د ډوډۍ د ځای وکړه پاتې کسان دې هغلته لاړ شي د جامعه باندې چې کوم بیرغونه لګېدلي
دا د جامعي امانت دی هیڅوک د کوشش نه کوي چې دا بیرغونه خلاص کړي په د جامعه باندې چې کوم بیرغونه لګېدلي دي دا د جامعي امانت دی چا ته د وړلو اجازه نشته وړلې تاسو ته جواز نه لري څوک د دې د خلاصولو کوشش نه کوي امنیتي ملګري دې کوشش وکړي د جلسې نظم ونیسي او دا کوم کسان چې بیرغونه خلاصوي امنیتي ملګري دې دا کسان د دې بیرغونو د خلاصولو نه منع کړي دا پاس